دوستانو سلام و وخت مو پخیر. زه مرهون یم او تاسې د اواز پوهنې د مضمون اتم لوست رابولم. په دې لوست کې به موږ د بیواک یا کانسوننت اوازونو پر نوعیت باندې بحث وکړو. په دې درس کې موږ د خپلواک یا واول اوازونو په اړه غږېدلي وو او د هغه د تولید پر ډول، د تولید پر ځای او د هغه پر بېلابېلو اړخونو مو بحث کړی وو. ما په تېر درس کې تاسو ته یوه موضوع تشریح کړې وه، هغه دا وه چې زما په نظر چې کانسوننت اوازونه نه دي بلکې خاصیتونه دي چې د واول سره په یو ځایوالي باندې دوی په اواز بدلیږي، یا دوی هغه خاصیتونه دي چې واول ته رنګ ورکوي او د واول په قالب کې لویږي او هغه خاصیت چې دوی دی هغه شی تولیدیږي. کانسوننت اوازونه په عمومي توګه هغه اوازونو ته ویل کېږي چې د ادا پر وخت باندې د سا بندښت رامنځته سي او یا غږیز غړي یا ارټیکولیشن پارټس چې شونډې دي، غاښونه دي، ژبه ده، وری دی او دا دوی سره وصل سي. د تولید په وخت کې زیات فشار ته اړتیا لیدل کېږي ځکه چې دوی لکه ب ولاړ یا تم دي، نو په دې اساس د واول او د ورپسې اواز یا د مخکې اواز په وسیله باندې دوی تولیدیږي. لومړنی ویش چې د بیواک یا کانسوننت لپاره رامنځته سوی دی هغه غږنتوب او ناغږنتوب دی. که چیرې د یو اواز د ادا په وخت کې د مرۍ یا غاړې دلته دا رګونه ولړزیږي دې ته غږن یا غږن وایي، او که چیرې ونه لړزیږي هغه ته ناغږن وایي. غږن اوازونه په عمومي توګه الف، غین، ګاپ، ب، زال، دال، میم، نون، جیم، ځې، ډال، ژې، زې، لام دي. که چیرې تاسې اواز تلفظوئ دلته لاس ونیسئ وینئ چې دا د غاړې تارونه مو ریږدي. غ په غ کې هم ریږدي، غ په غ کې هم ریږدي، ب، ز، م، ن، ج، ځ، ډ، ژ، ز، ل. تاسو دلته لاس ونیسئ دا ګوتې مو درته معلومیږي چې دا ریږدي. که چیرې مرۍ ورسره ورژدېدل هغه اواز غږن دی، او که چیرې ونه رژدېدل هغه ناغږن دی. لکه دلته ګوتې ونیسئ او ک، ف، پ، ت، ف، چ، څ، س، ش، ټ. دا تاسې دغه اوازونه چې ګورئ دا ناغږن دي. بیواک اوازونه له څو اړخونو تر څېړنه لاندې نیول کېږي چې اول یې د تولید ځای دی. د تولید ځای په دې معنا چې دغه بیواک اواز په کوم ځای کې تولید شو. دغه د تولید ځایونه په عمومي توګه د ارټیکولیشن پارټس یا د غږیزو غړو سره چې مخکې موږ مطالعه کړې وه په هضمي جهاز کې او په تنفسي جهاز کې، د هغوی سره د هغوی په موقفونو کې دوی تولیدیږي. هر اواز ب، دال، ټ، ړ، ن هر یو په یو جلا ځای کې د خولې ادا کېږي. دغه د تولید ځای بولي چې دې ته پلیس اف ارټیکولیشن وایي. دغه پلیس اف ارټیکولیشن یا د تولید ځای یو له مهمترینو بحثونو څخه په اواز پوهنه کې دی چې په نړیواله اواز پوهنه کې بحثیږي. لومړني اوازونه چې په ټوله دنیا کې دغه کېږي هغه بلیبل یا شونډیز اوازونه دي چې په شونډو کې ادا کېږي، لکه پ، پ، یا مثلا ب، یا مثلا میم. یا دغه اوازونو ته په ژبپوهنه کې شونډیز اوازونه وایي، پ، ب، میم. ولې؟ ځکه دوی د تولید ځای دوې شونډې دي. بل شونډغاښیز دي، هغه اوازونه چې د شونډو او غاښونو ترمنځ ادا سي، لکه ف، ف. وینئ دغه لاندې شونډه دننه ځي او د غاښونو سره یو اواز تولیدي، دې ته شونډغاښیز اوازونه وایي. یا لیبو ډینټل دي، یا و، و. دا په پښتو کې نسته، په نورو ژبو کې په انګلیسي او په نورو ژبو کې لیدل کېږي. بل اوازونه غاښیز یا ډینټل دي چې هغه یوازې د غاښونو او ژبې ترمنځ ادا کېږي، لکه ت، ت. ګورئ ت. یا مثلا دال، یا مثلا نون. دا هغه اوازونه چې چیرې ادا کېږي د غاښونو سره ادا کېږي او دې ته ډینټل یا غاښیز غږونه وایي. بل وریز اوازونه دي چې د وریو سره په تماس کې د ژبې ادا کېږي چې دې اوازونو ته وریز اوازونه وایي، لکه سین، ز، څ، ځ، لام، ر. او بل اوازونه چې دي هغه تالویز دي. تالویز په دوه ډول ویشل کېږي. کلک تالویز هغه دي چې دې ته پلټل وایي چې په کلک تالو، یعنې د هغه تالو چې کلک دی او سخت دی هلته ادا کېږي، لکه شین، لکه ژ، لکه چ، لکه جیم. او بل چې دي نرم تالویز دي چې په وروستۍ برخه کې د خولې دغه سره هلته ادا کېږي، لکه کاپ، ګاپ،
یا مثلا خ یا مثلا غین. یو شی ته چې باید ستاسې پام یې هغه دا دی چې یو اواز په یو وخت کې هم شونډیز کېدلی سي هم تالویز کېدلی سي، ځکه د دوی هغه موقفونه ورسره دغه کېږي، هم په بېلابېلو اړخونو څخه کتل کېدی سي، هم مثلا د تولید د ځای، هم د تولید د ډول، هم د کانسوننټو د خپلواک، یعنی هر اواز بېلابېل 5-6 خاصیته لري. نو دغه خاصیتونه موږ مثلا دغه یو اواز په څو ځایه کې چې مطالعه کړی دي، د دې علت دا دی چې هر اواز په څو خاصیتونو کې مطالعه کېدلی سي. دا ستاسې د اوازونو د تولید د ځای شپږم ډول چې ما تاسو ته تشریح کړي. اووم ډول اوازونه یې ژبیز دي چې دې ته اولر یا هغه کوچنۍ ژبۍ چې زموږ په ستوني کې ده، هلته لکه قاف د عربي چیرې ادا کېږي، دا کوچنۍ ژبۍ سره ادا کېږي، دې ته ژبیز اوازونه وایي. ژبیز نه، ژبیز، ځکه هغه ژبۍ ده کوچنۍ، او یوه ژبه ده یوه ژبۍ ده. پر ژبه چې ادا کېږي هغه ته ژبیز وایي، مګر چې په ستوني کې هغه دا کوچنۍ حلقۍ ژبۍ سره دی هغه ته ژبیز وایي. بل ستونیز دی چې د ژبۍ شاته ادا کېږي چې هغه ح او عین دی، چې تاسو ګورئ ح او عین هغه تقریبا د مرۍ سره نږدې دلته ادا کېږي. بل اوازونه مریض اوازونه دي. دا اواز په پښتو ژبه کې نشته چې د مرۍ سره مستقیم په مرۍ کې ادا کېږي، لکه ولې په پښتو کې مستعار شکل شته او دلته دغه سوی دی. په پښتو ژبه یا په عمومي توګه په آریایي ژبو کې یو له مشهورترینو اوازونو څخه چې دا لسمه نوعه د تولید د ځای ده، غبرګ ژبیز اوازونه دي چې دې ته ریټوپلکس وایي. غبرګ ژبیز اوازونه هغه دي چې ژبه ورباندې قات سي، لکه ر، لکه نر، لکه ډال، لکه ټ، او د کندهار د لهجې شین او ژ پر هغو باندې هم ژبه قات کېږي. یوه اشتباه چې دلته موجوده ده، دغه پنډک چې ر، ټ او نر او ډال ته ورکول سوی ده، دا موږ په اشتباه کې ګاف ته هم ورکوو، په داسې حال کې چې ګاف هغه دغه نه لري، دا ریټوپلکس حالت نه لري. نو ګاف چې په کش ولیکل سي دا د دغه یو صحیح حالت دی. له غبرګ ژبیز وروسته موږ بل دغه چې لرو هغه وري تالویز اوازونه دي چې د وري او د تالو ترمنځ ادا کېږي، چې دا په ژبپوهان تر اوسه پر باندې دغه نه دي، قانع نه دي. موږ په دا باندې دغه کوو چې شین او ژ کله کله د تالو او ورۍ سره په ګډه ادا کېږي. که څه هم چې په ټولو اوازونو په تولید کې ژبه فعاله برخه لري، مګر موږ یوازې هغه ځای مهم بولو چې د اواز ژبه خو په ټولو اوازونو کې ده، مګر دغه اوازونه چې د ژبې او د هغه ځای د وسیله باندې تولیدېږي، نو هر اواز د هغه ځای په نامه باندې یادېږي. که په شونډو کې ادا سو شونډیز، کله ورۍ سره ادا سو وریز، کله تالو سره ادا سو تالویز، او کله غاښو سره ادا سو غاښیز، کله ژبې، یعنی د هر ځای سره چې دی هغه اواز ادا سو د هغه ځای نوم ورباندې ایښودل کېږي. موږ به بله ورځ د تولید پر ډول باندې بحث وکړو. د نن دپاره زموږ اساسي درس دا و چې د اواز یا د کانسوننټ د تولید ځای باندې وغږېدلو، او هم وویل چې د لومړنی ویش چې د کانسوننټ په اړه سوی دی هغه ږغن او ناږغن دي. د هغه څخه وروسته دوهم ویش چې دی هغه د تولید ځای او د کانسوننټ د مطالعې دغه دی اړخ دی، چې د کانسوننټ د مطالعې اړخ لومړی دغه د تولید ځای دی یا پلیس اف ارټیکولیشن دی. د پلیس اف ارټیکولیشن کې موږ 10 نوعه دغه تشریح کړل، چې په دغه 10 نوعه کې موږ شونډیز، شونډغاښیز، غاښیز، وریز، کلک تالویز، نرم تالویز او ژبیز، ستونیز، مرییز، غبرګ ژبیز او وري تالویز اوازونه مطالعه کړل. دغه 11 ډوله د تولید ځای د اوازونه د نړۍ په ټولو ژبو کې موجود دی. ولې په دومره تفاوت چې په یوه ژبه کې به یو رقم وي، په بله کې بل رقم وي، په بله کې بل رقم وي. لکه د عربي ژبې زال، غداد، ذال، زوا، دا ټوله په پښتو ژبه کې یو مخرج لري چې اذ دی. دا ټوله موږ په یو ځ کې وایو. نو دا د نړۍ د ژبو د خاصیتونو پر اساس باندې بیا وروسته مطالعه کېږي. خو په عمومي توګه د نړۍ په ټولو ژبو کې دغه اوازونه په دغه 11 مخارجو کې چې موږ تاسو ته تشریح کړله ویل کېږي. د نن درس په همدې ځای راټولوو. پر لوی خدای مو سپارم. هیلهمند یم چې د کرونا څخه خپل ځانونه وساتئ او خپل کورونو کې پاتې شئ، تر څو وطن او نړۍ د وبا څخه وژغورو. تلپاتې دي د افغانستان ولسونه، او تلپاتې دي زموږ ځوان محصلین او زموږ دا زده کړې چې که په کور کې او که په پوهنتون کې چې دوام ورکړي.